دا کومې ورځې چې روانې دي که نه په دې ورځو کې روژې نیول او عبادت کول انتهایی اوچت فضیلت ثابت دی. احادیث مبارکونه ثابت دي چې په دې ورځو کې یوه روژه نیولو په بدل کې انسان ته د یو کال روژو ثواب میلاویږي. دغه شان دي د لوی اختر ورځې نه چې کومه مخکې ورځ ده که نه په دې ورځ باندې روژه نیولو په بدل کې انسان ته د یو کال روژو ثواب میلاویږي او د 2 کالو ګناهونه په انسان ته الله رب العزت معاف کوي. نو زموږ عزتمندو دا کومې ورځې چې روانې دي که نه د لوی اختر نه چې دا کومې 10 ورځې مخکې دي اوس چې کومې روانې دي دا ډېرې انتهایی اوچتې ورځې دي، بهترین ورځې دي، فضیلت والا ورځې دي چې دا در نه ضایع نشي. او د دې ورځو هره شپه چې ده که نه دا د لیلة القدر برابر ده. رمضان کې خو مونږه لیلة القدر پسې ګرځو خو چاته میلاویږي او چاته نه میلاویږي. نو دا هره شپه د لیلة القدر برابر ده چې څنګه لیلة القدر په شپه باندې الله تعالی دعاګانې قبلوي که نه په دې 10 شپو کې هره شپه الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلوي. نو کوشش پکار دی زموږ عزتمندو که چاته الله رب العزت وس او توفیق ورکړي وي هغوی د روژو اهتمام پکې وکړو چې څونه ستاسو وسي که یو ورځ روژه نیوی شو 2 ورځې نیوی شو 3 ورځې نیوی شو چې څونه تاسو نیوی شئ روژو اهتمام پکې وکړئ. دغه شان د عبادتونو اهتمام پکې وکړئ، نفلونه پکې وکړئ، تلاوت پکې وکړئ، ذکر اذکار پکې وکړئ، خاص کر دعاګانې پکې وغواړئ زموږ عزتمندو چې ستاسو کوم قسمه حاجتونه وي کوم قسمه ارمانونه وي جایزه هغه د الله تعالی نه وغواړئ. په دې ورځو کې په دې شپو کې د الله تعالی نه دعاګانې وغواړئ انشاءالله ستاسو به یوه دعا هم نه رد کېږي زموږ عزتمندو په شرط د دې چې خیره کې ستاسو حرام نه وي پراته. که چېرې ستاسو په خېټو کې حرام پراته وي بیا خو ستاسو په هر حالت کې دعاګانې نه قبلېږي، نه ستاسو نه زما ځان ته مې صرف تاسو ته نه وایم. نو حرامونه که تاسو ځان ساتلي وي که نه نو انشاءالله ستاسو هره دعا به انشاءالله په دې ورځو کې په دې شپو کې قبلېږي. او که چېرې داسې یو انسان وي چې په حرامو کې مبتلا وي زر تر زر هغې نه توبه وباسئ. ګورئ دا ورځې او شپې دي چې دې کې ستاسو دعاګانې قبلېږي او الله تعالی پې تاسو نه خوشحالېږي. نو الله تعالی هم په دې ورځو شپو کې ځان نه خوشحال کوي. خپل حاجتونه د الله تعالی نه وغواړئ، خپل ضرورتونه د الله تعالی نه وغواړئ، الله تعالی باندې ځان قبول کوي، الله تعالی سره خپل مینه محبت پیدا کوي. نو په دې ورځو شپو کې الله تعالی هم ډېر زر د بنده نه راضي کېږي، ډېر زر د بنده نه خوشحالېږي. الله تعالی راځئ چې الله تعالی سره صلح وکړو، الله تعالی سره روغ وکړو چې څونه ستاسو وسي ذکر اذکار کوئ، تلاوت کوئ. که تلاوت نور نه کوئ کول هو هر چاته ورځي که نه یار. که تاسو چې موږ ته د قرآن پاک تلاوت نه راځي یا مصروف یو نو قل هو الله احد صورت هر چاته ورځي که نه چې 3 پیرې تاسو سورة الاخلاص ووایئ که نه نو دا د یو قرآن پاک ختم ثواب به الله تعالی درکوي. نو سورة الاخلاص تلاوت هم ډېر ډېر وکړئ، درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ډېر ووایئ، دغه شان د استغفار پکې ډېر ډېر ووایئ او د روژې اهتمام پکې وکړئ. زموږ عزتمندو د یوې روژې ثواب انسان ته الله تعالی څه ورکوي؟ د یو کال روژو ثواب به الله تعالی درکوي. نو د روژو اهتمام پکې وکړئ، د نوافلو اهتمام پکې وکړئ، تلاوت ذکر اذکار چې کم تاسو کولی شئ کنټرول کولی شئ خو ډېره بهتره ده زموږ عزتمندو. نو الله تعالی پې ځان نه خوشحال کوي او الله تعالی نه خپل حاجتونه خپل ضرورتونه د ورځې هم غوښتی شئ د شپې هم پکې غوښتی شئ. انشاءالله که ورځې وغواړئ دعا به انشاءالله ستاسو قبلېږي او که د شپې تاسو وغواړئ دعا به الله تعالی ستاسو قبلوي انشاءالله. ټیک شو؟ نو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم ډېره شیر کړئ چې هغوی هم د دې 10 ورځو نه فایده واخلي، دا ځان له موقع وګڼي، الله تعالی نه خپل حاجتونه خپل ضرورتونه هغوی وغواړي، هغوی به انشاءالله بیا تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.